محترم ورور حنزله صاحب د کندهار اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که یو امام او یو مقتدی د جماعت طریقه راته بیان کړي. محترم وروره، مقتدی به په امام پسې شاته دریږي په دومره فاصله باندې چې د مقتدي د پښو ګوتې او د امام پوندې سره په یو برابر وي. بیا که چیرې دوم پیدا سو، که امام مخته ځای درلودی امام دې مخته سي، دواړه مقتدیان بیا شاته سي، دوم چې راغی او که امام مخته ځای نه درلودی نو دا کوم مقتدی چې د امام سره نږدې ولاړ دی دا دې را شاته سي، هغه دوم مقتدی به هم د سره یو ځای ودرېږي. دغه شاته کېدل او مخته کېدل په لمانځه کې د صف د برابرولو دپاره لمانځه ته کوم نقصان او تاوان نه رسوي. همدغه مسله په هدایه او همدارنګه دغه مسله په عالمګیري او نورو د فقهو په کتابونو کې بیان شوې ده. والله اعلم بالصواب. محترم ورور هدایت الله صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي که یو موټر 15,000 روپۍ قیمت لري او زه د یو کال په پور باندې په 20,000 واخلم، دا څنګه دی؟ په دې کې خو به سود نه راځي. محترم وروره، په دې کې سود نه راځي، ځکه دغه وخت او نیټې د وجې د دې موټر یا د مبيعي قیمت زیات سو. فقهای کرام فرمایي وللمبيع شبه وللأجل شبه بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لإجل الأجل. هداية كتاب البيوع. والله أعلم بالصواب.